په داسې حال چې قبایلي سیمو څخه د توندروۍ په وجه په زیات شمېر سره خلک بې کوره دي او اف ډي ام تازه شمېرې وایي چې 80,000 نه زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. د دوی تر مخه په دې کښې زیات شمېر د شمالي وزیرستان خلکو ده او دا کډوال په کډوالو کیمپونو، کرایه په کورونو او خپلو خپلوانو سره میشته دي. دا مهال ما سره د شمالي وزیرستان یو کډوال موجود ده. په داسې حال چې وړوکی اختر یې په سر راغلی، کډوالو اختر دپاره کوم قسمه تیاری نیولې دي؟ حاجي صاحب تر ټولو نه اول تاسو خپله پیژندګلي یا ماته ووایئ. ګل شاه جان وړوکی اختر د په سر راغلی، اختر دپاره کوم قسمه تیاری مو نیولې دي؟ موږ هېڅ تیاری نه دی نیولی ځکه چې نه و جمعې شته، نه و غالۍ کړي دي، نه و بل شی شته، هېڅ شی د موږ په کور کې نشته. ویل کې جنکۍ ده خاص به جمعې نه دي، موږ څه شی نه دي کړي و تا خاص پې دا تیراوي د خورۍ کنې شته او نه څه په دا چې سخته نشتي دو په دا یا 12,000 روپۍ تانګې کړې هغه نه رولاږي موږ ته یوه روپۍ نه دو رولاږلې. دا چې ته کوم کور چې ناست یې خپل کور لرې؟ نه خپل کور مې نه دی، دا هغه په چوکیدارۍ یې کسه دی پیرته بدلي دی بیرمل تعمیر یې کسي چې روغله یې پوسنه لاس کېري نه مې غوښتي وي کله یوه تاسه کله بل تاسه کله بل تاسه خپل کور مې نشته. بیا دا څه کې پکریې څه کې بیا خدای د پوره روکو څه کې آس روکو څه کې کوم د پکریې روکو هغه نه مې بیا وبوسي بیا بل کړته ورسه بیا بل کړته ورسه بل کړته ورسه دا وخت مې داس په غریبات کې تیر کړی. کډوالۍ ژوند په کوم حال تېرېږي؟ تاسو سره فامیل ده، کورنۍ ده، ضروریات په کومه طریقه راپوره کېږي؟ ضرورت په دا پیدا کېږي چې موږ ته د هغه پیسې رولاږلی یا څه شی رولاږلی موږ په باندې پیدا کېږي خو هغه روپۍ باند کړل 5 میاشتې څه شي په دا چې 30 که 40 بد شیون دي دا غونډه ورته رولاږي دا یې موږ نه باند کړی دا موږ نه باند کړل دا موږ غلی ایسې موږ چې کوم دا یې موږ انټري نه دو شوی موږ ډېر په غریبات کې د کور ماشومان اختر په مناسبت سره تاسو نه د اختر بیزار جامې یا نور شیونو ترلاسه کولو غوښتې لري؟ نشته یو شی یې نشته نه مو جمعې ورته کړي دي نه مو څپلۍ ورته کړي دي نه مو جورپینه ورته کړي دي نو یو شی یې ته موږ ورته کړی نه دی نو چاپلون ورته کړي دي و ښځینه ته و نرینه ته نه دي کړي هېڅ شی د موږ نشته موږ ډېر غریبات دی. په کډوالۍ کښې در باندې وړوکی اختر راغلی، دا تېر څوم اختر ده چې تاسو تېروئ په کډوالۍ کښې، خو دا کډوالۍ اختر په څه رنګ باندې وي؟ تاسو ته څه رنګه محسوسېږي چې کله موږ ته داسې محسوسېږي چې موږ خو وریژې رووري ګړي رووري خو موږ دومره غریبات چې هغه یو شی موږ نشي روړی نه یې کړی شي نه یې روړی شي همداسې موږ غادی. د کلي مالې خلک چې کله اختر لمانځي او تاسو دلته ورسره یې نو تاسو ته څه احساس کېږي؟ موږ ته هېڅ احساس نه کېږي خو دا شعر ته چې کنه یوه بل څخه رالوړ شي وګرځي کنې نه را موږ ته احساس نه میلاویږي موږ یې خپل نه روالي ځکه چې خرڅه وي نه موږ خپل نه روالي خدای ته ورشي د یو بلي چې رسئ تاسو غریبون یئ عید وخورئ او وریژې وخورئ ګړي وخورئ بل شی وخورئ او موږ چې کوم دا یو شی نه کړی دی په کور کې نه شته موږ یې نه روبیلي ځکه نه روبیلي چې کنه خو موږ خو وینه څه شی عید موږ دا ستا چې بار خو چې موږ وي په وزیرستان کې موږ په کام عید باندې هغه سالولو و شهیدو مو جوړو ښې وریژې مو پخول ښې غیړي مو کړل هر شی مو کړل او دلته چې دی موږ په غم لګیا کړي ځکه چې خو په غم لګیا شولي 3 کوله 4 شهید دلته چې موږ نه عید شته نه بل شی شته په دا چې غریباتو دی دا چې کومې غاوي هغه بند کو چې کوم موږ ته رتلي هغه بند کو موږ ډېر غریب یو دی په غریبات کې دی په مشکلات کې دی ځکه چې موږ یې ته خفه وي موږ هغه ته خفه وي نه ویل کې ته څه کړی شي نه جلکۍ ته څه کړی شي نه ښځینه ته څه کړی شي موږ دلته داسې دی لکه غم پوسو ډېر په خوشحالي و. دا کډوال په داسې حال خپل ستونزې برسېره کوي چې حکومتي چارواکي له نړۍ څخه د کډوالو په سمبالولو په ارباو ډالره مالي مرستې ترلاسه کړي دي خو دغه کډوال زیاتره دغه شکایت لري چې کومې مرستې دې هېواد ته راځي نو هغه دوی ته په ښه طریقه سره یا په اساني سره دوی تر لاسونو پورې نه رسي بلکې دا د هېواد د اعلی چارواکو په لاسونو کښې سره ختمې سي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي، ډیره اسماعیل خان.